ولې د بادامو جال دې ډوب شوی دی؟ د بادامو جال مې ډوب شوی نه دی، خو د بادامو جال پسې ګرځم. څه مطلب؟ بادام؟ ته په دې نه پوهېږې، زما خیالات ډېر اوچت دي. هسې نه چې داسې وشي چې د اسمان نه ځمکې ته راشي. ځکه د ځمکې نه اسمان ته ملاړ شم که نو بیا هم دا ستا د سوچ نه بهر خبره. مطلب دا دی چې نه ته په اسمان او نه په ځمکه. ته پرېږده دا خبرې، سبا به دا ټول غټ خلک ما سره کار کوي، ما سره، او ته مزې کوه مزې. لیونیا چې ته به کله پوهېږې. څنګه دا پارک دې خوښ شو؟ دا څه خو به مې له خوښ شي چې کله ته جانزیبي ولې، ولې چې هغه ما سره بېوفایي کړې ده. هغه زما دوست دی. هغه ستا دوست دی او کار څه دي؟ هغه به ولي هله به زه تا سره مینه کوم. داسې دی خپل دوست سره بېوفایي، خو زه د مینې دپاره خلک وژني. که ما یو دوست سره بېوفایي وکړو نو څه چلو شو؟ همدغه شان که خپله مینه ګټل غواړې نو همدغسې وکړه. ته غم مه کوه، اوس زه پوه شه جاذبې بلکل په خوږه کې به ورسره کوم. زه په خپل کلي کې بل بدماش نه منم. دیکھا آرڈر کوا سوپ مړکول دي. دا کار به زه په تاسو نه، خپله به یې کوم خپله. دیکھا ما ته څه حکم دی؟ زه چې غواړم که نه نن شپې به رانه یو هم ژوندی نه پاتې کېږي. فورا نیازګل څه شو؟ ولې وروره خیر خو دی که نه؟ هغه سره مې لږ کار دی. خیر خو دی که نه؟ راغلی راغلی. السلام علیکم. بخیر بخیر. څنګه زه چې ځو نورې خبرې به بار کوو. ډوډۍ چای خو وڅښه که نه؟ مونږ بچی کار وټول کې ځم راځه. لکه په دې ورځه ته په دې ورځه وې. वालेकुम सलाम जी न जी जमा तो बेटी के सवाल तो नहीं सही ना ओहो ओ मेरी ना तो ना सो के तो د شوپې وشر او دا اخبار نه مړ ده نو زه څه وکړم زما چې ته چولې خرڅوه چمچې
یاره جی یو تصویر درته باسم چې په خپله رساله کې ولګوم. نیازګله پوره 50 لک روپۍ شوې درته خو دا راته ووایه چې راکې به کله. ملک صاحب تیز غم مکوه 50 لکه څه پوره 1 کروڑ روپیا به در کوم خو چې د کلي دا خلک دنه خبر نه شي. د کلي خلک ولې تا مانه په غلا پیسې اخیستې څه نغدې مې درکړي نغدې. ګوره ملک صاحب خفه کېږه ما هغه د موقع واجب نه دی پوره 3 کروڑ روپیا ورسره دي او هغه ټولې ستا دي. نیازګله بیا ورځه چې 3 کروڑه زما دي. نه بیا ټیک ده ملک صاحب واجدیا زه درغم. یا والله زه چې نه سره ډېره مینه کوم خو ویلې ورته نشم یار. د جینکو په شان شرمېږي ولې؟ شرمېږم نه یار یریږم دې زه همسې نه سرطونه وي یار. هېڅ درد نه وایي ته خو ورشه که نه. ټیک ده ټیک ده زه خو به ورشم خو ګوره یو خبره مې یاد ساتې هسپتال ته به بیا ته به وځې ولې چې یاره دې جینکو دا سینډل ډېر سخت وي. تمانچه دې مچولی او دومره غټ برید دي او بیا هم یارېږي. وینه تیول خو د هلکانو لپاره او ظالمه د جینکو لپاره خو دا زړه وي دا زړه. خو خیر ته په دې څه پوهېږي ته صرف سوچونه کوه سوچونه. هسې کا سینا ګوره زړه خو مې غواړي چې ټول عمر ستا په سندرو وکړي. وزرګیا زه خو هم ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی. زه خو هم ستا نه بغیر نشم پاتې کېدی. ولې ونیا کار روزګار نه خو بغیر نه کېږي او بیا خو دا ستا خپل ځای دی هر وخت راتلی شي. های های محمده د دې خپل زړه نه څومره مجبور یم که نه خو دا سبا به بیا ملاقات صحیح ده. بای بای. ورځه ولې ونیا تا ته څه پته ده ستا مخکې د ورځې سل ځي او راځي. ولې نیازګله خیر خو دی که نه؟ او خیر دی که دا زوی د نوکری موږ سره ډېرې نوکریانې دي او بیا دا ستا د فایدې خبره ده. ولې نه؟ دا خو ډېره ښه خبره ده خو پیسې به څونه لګي؟ کاکا کم محکمه کې نوکر کم محکمې خو ډېرې دي NHA کې ټوریزم کې هیلث کې ریلوې کې پولیس کې محکمه ته خوښه وه خو پیسې زمونږ کار دی پیسې زمونږ څومره وایو هغه به راکړي. بابا زما د پولیس نوکري خوښه ده خبره دنده 15 لک روپۍ به راکړي زه به په پولیس کې SI کړم. کاکا 15 لکه روپیا را راکوه زوی به درنه سبا نوکر کړم او بیا سبا څه او اوس بیا کاغذونه جمع کړو پوه شوې. دا جلوتې به السلام علیکم ګلخانیا. وعلیکم سلام. دا روډ دې په پټو کې اوچ کلک و او خوښه دې نه ده څه نوکري ګودله که په NHA کې وې که په ټوریزم کې وې که پولیس کې وې که پوچ کې وې چې څه کې وې چې برتې کمتره دوه پکې دنده دنده که څنګه نیازګله نو بیا دا یو پټی به خرڅ کړو ما به نوکر کړې. ټیک شوه بس ټیک ده. ای په خوله کې دې شکرې یا خو ټیک شوه هغه پټی هم خرڅ کوي او هغه بله پټی هم خرڅ کوي او پیسې راوړئ
ټیک ده خو ستاسو زر پیسې راوړه چې سبا پیسې جمع کړو پرول پې راوالو چې بس کار هم وشي ورځئ تاسو هلکه پیسې زر راوړئ راځه منې او که نه ټول کلی مې دله نوکر کړو ما د پنځه پیسې راوستلې السلام علیکم کاکا ما اورېدلي دي چې ته خپل ورور نوکر کې نوکریانې ډېرې مونږ یو که نه زه خپل ورور نوکروم دا پیسې به نه څومره غواړي نوکري به څه راکړې نوکري خو ډېرې څه کې نوکري غواړي ما دا ستا د پولیس کې مې نوکر کړ پوره 15 لکه روپۍ به راکې او نوکري به درته سبا میلو شي کور به خرڅ کړم او تا له 15 لکه روپۍ ګوره چې ناوخته نه کړي کور خرڅ کړه او پیسې دفتر ته راوړه مونږ په دفتر کې ناست یو ټیک ده د الله په امان لکه دا جینۍ خو ډېره ښکلې ده راځه چې په خدای کې به خپلې تکې وکړم تکې مې کېږي پرېږده راځه چې پیسې ته بوځو پیسې ته دا سره بوځي ما بوځه که نه زه بیا به ورسره ګورو څو ځله مې درته ویلي چې اواز مه ګرځه ته راځه چې کور ته دې بوځم نه زه کور ته نه ځم زه تا سره ځم ما سره راځه ټیک ده ما سره لاړه شه پردیسي نه راځه راځه مړه والله میډم را باندې شی مسکه روټۍ را باندې وخوړله او رانوې شوې دي سر شه نیکه داسې وې خوښه وه چې هېڅ ما دا هغه څه خبرې چېرې وې شوه کریم جي ولې داسې خبرې بابا څه وضع شوې چې واجد کور ته نه راځي پته نشته چې څه وجه ده لیونی ما وی جیسے چل رہی بولو بچی اور روزگار کولو والا الگ دی کی دیشی د دوایانو هغه کمپنۍ ته تلي کی دیشي چې وګړي پسې تلي او علاقان دي کی دیشي چې تشبیه ته د شپو ته پاتې شي دغه خو د خفقان داسې خبره نشته بابا هغه پسې نیازګلم کور ته راغلو هغه لوفر دی هسې نه چاته دې ځان سره لوفر کې راغلو زه راځم خو بچی زه راځم منې او کنه د ترس بیا کروڑپتی شوي کروڑپتی او بیا ډېر زر به دې هم دې سره به مېله وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر 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 کینه 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 وایه کنه ښایسته ګله څنګه راغلې ضرور میں کرو ہمارے ٹائم سے زیادہ تعلق تھی ان کو سیدھے اٹھ ولې نه موږ خو خدایي خدمتګار یو دا راته ووایه شوړه دې راوړې ده او که نه تا ته خو پته ده ښایسته خانه چې ایم ډي بغیر د شوړې نه کار نه کوي کہ ہمارا روڈ 14 اسکیچ نوکر کی سمرہ پیسے ہوا ہے دا راته ووایه چې تعلیم یې څومره دی خو تعلیم پرېږده
روپیا باندې پورا 10 لک روپیا باندې لګي پیسې نو ضروري دي هلکه سم جادوګران یې پوره 10 لکه روپۍ مې راوړي پوره 10 لکه داسې وګڼه ستا ورور نوکر شو سبا ته نو بیا څه دي یادګله دا 10 لکه روپۍ وله او سبا زما ورور نوکر کړه شربت په پوس کړی وم دا 10 لک روپیا دې والا خو دا به زه جمع کړم او بیا ستا او زما خو حساب کتاب نشته یار ته داسې وکړه که نه چې ته دا جینۍ به مخامخ موله داسې څنګه کولی شم ته خو زما ورور یې او بیا به زما څه کېږي وقمکه دا خو درته نه وایم چې ته ما په رښتیا وګه داسې وایې که نه یار او بیا تا نه دي اورېدلي چې شیطانان نه مري ولې تا ته شیطان ښکارم د شیطانانو څه ښکرې خو نه وي خو ستا په شاني که نه نه یار زه تا نه شم ویشتی ما ته وګوره په خدای به شي او په تا به شي بس یو ځل ته موله یو دې خیالاتو نه دې بار روزه او زه ګوره دومره په اسانه نه مرمه ستا چې دې په مزغو کې دې کوم سوچ دی که نه دا دې وباسه السلام علیکم نه وعلیکم سلام په انتظار دې وچکم وچېږې نه دا خبرې پرېږدوه دا راته ووایه چې جاذبي سره دې څه وکړه خو ما هغې خبرې لپاره راغلی یم که نه جانزیبې وایي چې زما د معشوقې مخامخ په تمه په دروغو مړ کې په دروغو څه زه یم چې په دې سر سره یم بیا ته غم مه کوه ډېر زر به ستا د زړه ارمان پوره شي چې څومره زر دې دا کار وکړو که نه دومره زر به زه ستا یم ډېر زر به وشي خو دلته څه کوې زه چې ځو که نه ما هم ستا انتظار کوم راځه چې زه کوټې سپوږمۍ خبره وه یجینه خبره خو وره ته خو زما د زړه کرار یې واجده یا واجده پاسه بچی د مانځه وخت دی پاسه بچی پاسه ما د ښکاري بېګا بیا جوړې ناوختونه دي شوي پاسه جانې ما درته پروت دی شاوخوا مونږ موږ وکړه چلو یقیرن بچی کېدله نو چې تاسو پاسې که نه ښه پاسې ښه د زړه سره دا راته ووایه چې ستاسو جایداد څومره دی او بینک بیلنس څه مطلب ته زما ښځه او ستا په وجه به زه ستاسو د کور خیالم ساتم ولې چې هغه پیسې هم ډبل شي ته کښېنه زه تا له چای پخوم د چای وخت نه دی د مینې محبت وخت دی نن ډېر زیات یاست دا چې ډېره روانه ده او د دې په مخامخ به موږ دواړو جنګ ولګو ښه راځه ته ما پېژنې نه چې زه څوک یم پېژنم دی زما به څوک یم
وای من نیغ راته مه ګوره ګینې دا خو در باندې ماتو مه ګوره زمړه ستا غونده مې ډېر لیدلي دي خو زما په شان به دي نه یې لیدلی یا دا ګز او دا میدان زما پیشو ماته مې عاشق دړی سر دې دومره درونو او جنین دنه لاړه اخه ما خو ځان له سره مات کو او دا جنۍ خدا وه یار خدای خبر چې دا جنۍ به کله فسادېږي یار خدای دې خیر کوي کله ناکله خو په سوچ که نه هغه یار سر دې دومره دروند مې لري واجده بچی ما وی چې ستانه پوښ ته چې کوم د میډیسن دا کار کې پدې کې خو چې تاسو 2 نمبر کار خو مکه نه کوي چې زما مطلب دا دی بچی چې د چا جون ته پکې څه خطر پیښ نشي ته پوهیږي کنه بابا داسې هیڅ خبره نشته چې دا درته کې نشي دراصل بچی دا وخت خو ته ما یو بلې خبره لرم زما مطلب دی چې زه ستا واده کول غواړم د کرم سره ستا څه نه غواړم بابا دا وخت نه دی چې کله زه واده کوم ستا ته ویل بچی تا ته خو پته ده چې یتیمه ده د هغې څوک شته ما لوی کړې ستا خپل کور خبره بچی بابا بس دا خبره نه ای شیطانه ما ستا د خولې نه دا اورېدل غوښتم ته کښېنه زه ځم چې ستا د واده تیارې شم ټیک شو دا دویمه ورځ ده چې ته ډېر خفه ناست یې اخر خبره څه ده داسې هیڅ خبره نشته نو بیا را دومره خفه ولې زما تندې خبره داسې پیدا کړې دي ته خفه کېږه مه زه تا سره یم په دې وجه خو مې زړه ډاډه دی ته کښېنه زه تا له چای راوړم چې دا سر دا درد دې ښه شي نه مړه کومې کوڅې ته راغلې نیکا هغه پور غړ شګې نه دي هغې ته راغلي دي نه مړه زه چې وشو راځي چې اخبار کې انټرویو ته راوړو او ښایسته غړ غړ تصویرونه ورته والي په دې وایي چې کوي پسې نیکا ته د هلکانو انټرویو نه اخلې او د جنکو انټرویو اخلې دا ولې پانکانه دې په دې تندر رانړه کي پانکانه څه کې د جنکو خبرې کوه نیکا هغه ورسېدل هغه هلک 300 روپۍ درکړې تا ور په رساله کې غټ تصویر راوست مړه هغه خو هغې ته چې یو پیسې راکړي زړه مې نه کېده خو د جیب خرچه نه وه اوس واده داسې کې نیکا هغه ډېر دې ضرورت نه وه ولې نه ولې نه ته کېنه اوس دا دې ورسې نیکا د چا مسالې خو نشته خان بابا جو کسان په مارو کې زما بیرې له چې رالې که نه تا ته څوک په اوچتو سترګو هم نشي کتلی خان بابا کا ټول عمر بس تاسو غلامي کوم زمونږ څوک غلامان نه دي هغه ځکه چې مونږ پښتانه یو پښتانه هلکه په ده 4 روپۍ وکړئ او زه راځم ته هېڅ فکر مه کوه زموږ له خان نه څوک په اوچتو سترګو نه شي ګرځېدي ځکه خو زه دلته راغلم سلام
سلام علیکم دترز بیا وعلیکم السلام څنګه دې راته یې وکړه دترز بیا د چا خان خو کوا خدا چا و د خپل وکړه د دوايانو دا کار دی پریدا سبا پتا باندې ډېر دولت ګټم د ترګه هغه څنګه هغه داسې چې ستاسو په کلي کې ډېر بې روزګاره ګرځي ډنو کرا د پاره ته پیسې اله انو کرو به او خيار دومره ښکلې خبره دې وکړه ودر تربیه صفا زما د خدای تراشه نور خبره باندې دا الله په امان هغه فون ملو زمونږ هغه دشمن تا سره دی څه دشمن هغه دشمن من لراکا کنینو هغه زما په دیره کې دی ته ورته هېڅ نشې ویلی هغه په زور به دنه راوړی نه ستا په دې کور کې به وړم که واپس مې نه کړو ته به څه وکړې نو بیا وایه ستا څه شرط دی ګوره غلطي دې شوې ده بس معاف یې کړه ستا په ځای کې به وړم او شرط دا دی چې چا وبایلله نو هغه به بیا سپی وي بیا خو ما ته منظوره ده منظوره خوشاله باندې د کلي مې ورته کسان نوکران کړو ډاکټر کله نه منستر شوی چې کله څه په غاړه شوي دا به ورځ ګوره زه راپسې بختوره شوی یم هسې زمانه منې اوس مې ستا ومنله ښایسته ګرځېږي لاړ شي بخیره خیر خو دې ته څنګه بابا خیر چرته دی انیازګل دویمه ورځ د کور ته نه دی راغلی کور ته نه دی راغلی دوه درې ورځې شوې چې واجد هم کور ته نه دی راغلی زما خیال دی څه کار پسې یارېږه مو بچي الله به خیر خبر شو بچی وګور لاس باندې وګورم زه درځم خوش بچی
یاره جی یو خبره مې کوله وایي چې تاسو خبر نشئ وایا وایا ډېر پرې کېږه ما یاره جی خو څه تپوس کوي نو ورته چې د اخبار والا زما ملګری څه تا ما ته دا خبره کوم دا ټول شودګان همبارې تصویرات چې د خوب پسې ګرځي شودنه هلو وعلیکم السلام ها جو ټول خلک هم نوکران شي خو شوړه وړه شوړه السلام علیکم دا زما وخیرې واجد دا نوکرۍ لپاره موږ پیسې راوړو دي خلک به نوکران کړي سوري هلو ستا شفارت ما ته شعر هم کړی دی او کنه جی د خلکو نن د پیسې نه شعر وړي دي ټول به یې بیان کړی کړي لکه کارونه وشي بېغمه شه چې دا روکړه راسي که نه ته خو داسې ټکه سیاده چې نوکران کا پوره 50-50 کسان به نوکران کما یاره جی په پیر دې رحمت شه چې دا روکړه راسي که نه نن نه پسې زما دوست دی یادونه خیر هو که نه هو خیر خو نن نه پس زما دفتر ته مه راشه زما بنګلې ته راشه بالکل ټیک شو ما بنگلې لیدلې ده ماښام به بنگلې ته ورشو ټیک ده ځي السلام علیکم الله پامان وګوره مکرمي پیسې دي رانه لا شوبې وي تمام او په څه کې ځان سره روپیم راوړل ټیک ده سر خبره واوره چل دی دا ته کوم ته ولې راوسته راځې ما له نن د دې خبرې جواب راکړې ته زما ښځې زما نه هېڅ تپوس نه کوې ولې ښځې ته دومره اجازت نشته چې د خپل خاوند نه تپوس وکړي دا خپلې ونو سر دی داسې څوک شته چې په دې کلي کې ما نه سر اوچت کړي بېغمه شهان چې زه در سره یم هېڅ غم مه کوه ستا چې کومه جینۍ خوښه ده هغه د قدرت الله سره مینه کوي زه به هغه ژوندی په اور کې وسوځو راځئ راځئ خیر خدای که نه ما ورسره څه کړي دي ما خو په دولت باندې موړ کو په دولت باندې نه په غلطو لارو دې راړولې دي ستا دماغ خراب شوي دي زړه خو مې وایي چې تا مرګ ته له خفه کړم پوه شوې د ښځو چې خاوندان مالداره کېږي که نه نو ښځې پرې خوشحالېږي او ته پرې خفه کېږي ډېر دې تباه کړه خدای دې درنه خلاصه کړه خو مې وایي چې دا څنګه درنه پرېږدم همدا لپاره به ته د پلار په کور باندې بنده شې او ته به په دې کور کې بندیوانه پوه شې بابا سبا به د لکونو سره نه ورونو سره لوبې کوي ما داسې کاروبار روان کړی دی چې ټول عمر به خوشحالي یا بچیا نه مې لکونه پکار دي او نه کورونه زما صرف ته او ستا جان بابا ټولونه به راوړم ما به دې کور ته راځم یا بچیا زه به ستاسو په کورونو څوک زما لکونو کورونه خو صرف تاسو
ته څه کوې ستا دماغ خراب شوي او دماغ دې خراب شوي نن به رانه یو هم نه بچ کېده هغه ته موږ دواړو کې یو نوی بچ شوی ولې چې پولیس راغلي نن به ما هغه پولیس والا هم نشته وي څه ته به پولیس والا وې ته او زه به پولیس والا وعلیکم السلام ولې خیر خو دی ستا زوی د کلي خلکو نه پیسې اخیستې دي غیر څه شو زما زوی خو د میډیسن کار کوي د دوایانو هغه د خلکو نه پیسې د څه لپاره اخیستې نور نیم خبر نن د خامخا راشي راځئ چې ځو بابا دا ټوله خفه ولې څه خبرې په چې خو د کلي خلک وایي چې واجد صاحب پیسې اخیستې چې دا د څه لپاره اخیستې څه مطلب پیسې اخیستې دي او بچې زه په دې حیران یم واجد خو چې ما سره په دې سلسله کې څه خبره نه ده کړې شکر الحمدلله زمونږ غرون ټیک دی نو بیا واجد پیسې د څه لپاره د خلکو نه اخیستې بابا هغه کور ته هم ډېر کم راځي څه ناڅه خبره خو شته نجیب پریشانه کېږه الله به خیر کړي هم دې لم پیسې ورکړي او ماښام به بنګلې ته ورشو ټول کارونه به هم وکړي او کنه یار چې دا کارونه وشي خلک ډېر ټنګور شروع کړي دي ګوره ته بېغمه شه زه در سره یم که نه چې دومره غممونه کې پوټې پوه شوې تصویر را روان دي ډېر څه کوي ځان پې نه غرضه که خیر یا عبدالله اسلام آباد کې څه کوي ایم ډي له راغلو څه نوکرو خبرو پیسې هم ورکولې پیسې دې ورکړې دا څه ایم ډي خو نن په چوټۍ باندې دی پیسې خو مونږ د هغه نوکر نه دی ارشد چپړاسي هغه له ورکړي دي تا خو دا ایم ډي دی که نه ور هغه وخت په ما پسې ټلیفون رالو زه په ټلیفون شوم تا زما خبره ته غوږ کېنښودو واجده د څه مسله ده نو ما ته بیا فون وکړه صحیح ده ځه الله پامان ځه ګوره ته بېغمه شه نن ماښام به د ایم ډي بنګلې ته ورځو خوښی ده کښېنه والې کوټل والا یار یو دوه کپ کړک چای خو راوړه د خدای لاک لاک شکر دی چې ما ته زما مینه میلاو شو د هرې جینۍ په زړه باندې د ارمان خو پخله نشي لري شرمېږي زه به اوس د خپل د هر ارمان پوره کوم چې ته را سره یې نه زما هېڅ نه دي پکار
زمانم توریالی ده توریالی او دا جنۍ زما خوښه ده او دا به دنه زه په زور بوځم زه یو بله شک پیدا شو زه خو د پخوا نه د دې شک کوم خو تا ته اوس پته ولګېده پخواني اشکان ټول په خاورو کې پراته دي ستا لپاره دا دوه درې کسان خو څه زه دا ټوله دنیا هم وچلی شم ولې چې ته زما مینه زما غیرت یې دا خو ډېر زیاتې دي چې دې زموږ د کلي د خلکو نه په نوکرۍ پیسې ملک صاحب ما هم د زوی د نوکرۍ دپاره 15 لکه روپۍ ورکړي دي کاکا ته هېڅ غم مه کوه اوس مې پلار راشي خبره به ورسره وکړو جی ملک صاحب تاسو زه راغوښتو خیر خو دی که خیر چېرته دی ته خبرې هسې د ځان نه غرضه کړې دي کاکا زه خو د هېڅ نه یم خبر څه چل شو ولې نه خبر ستا زوی زموږ نه د نوکرۍ باندې پیسې اخیستې او ته به لا نه خبر ته چپ شه الله به خیر څنګه چپ شو موږ نه په لکونو روپۍ اخیستې دي زما زوی ستاسو نه لکونو روپۍ اخیستې دي او د نوکرۍ دپاره ملک صاحب موږ نه هم 10 لکه روپۍ د دې د نوکرۍ دپاره اخیستې ریاض صاحب وخته کې دنه دې کسانو له پیسې ورکړه یعنې خپل کور او جایدادو پکې غونډ ویلې الله بخیر تاسو تاسو هغه سیکرټري څه دی ارشد هغه پرون د نیازګل نه او واجد نه 50 لکه روپۍ چې تاسو په نامه باندې اخیستې دي داسې وی لکه صحیح ویم جي سبا چې هغه ډېس وځي چې په افس کې وینم السلام علیکم ها نیازګله خیر راغلی کېنئ زما په سیکرټري ما اورېدلي چې ستاسو نه 50 لک روپۍ اخیستې دي او جی بالکل رښتیا وایي هغه ما ډسمس کو هغه ډېر زیات ډوکټوکي دی کېنئ تاسو پلیز تاسو چای وایي دې لپاره ایم ډي صاحب د خلکو نه پیسې اخیستې چې نوکرۍ د خلکو وشي ته بېغمه شه
هغه 50 लाख रुपए माته را ورسېدې دا نیازګل سره راغلی دی 50 लाख रुपو نورم تنظیم وکړي هر یو کار به دې وشي دا پر طریقې سره او کنه جی دا زما وخیرې چې د ده دا کار خو وشي جی تاسو غم مه کوئ کارونه به ټول کېږي صرف تاسو روکړه را رسوئ او کارونه کول زما کار دی Ya se va. خیر علی ملک صاحب ملک صاحب ما خو ډېر کوشش وکړ خو ما پیسې پیدا نه کړې شوې ما خو تا له هفته ټایم درکړی د کلي په وینا باندې او هفته ټایم ستا پوره شو ملک صاحب اوس زه څوک ته راته څه لار وښیه دا ټایم نن پوره شوی دی دا شاته کوارټرې او دا کور دا به نن خالي کې کني سبا به هم زه په زور وباسم اوزداره دا کور یې سبا خالي نه کو دا ټول ډبلي بوله به راولي او تاڼې ترې راوله ما دومره په دمله زوی راوړی و دا په زیات په دمله په دې دنیا کې بل هېڅوک هم نشته نن دا به د بدعملۍ د وجې نه د موږ نه راچېرته واغوستېږو اوس ته ووایه ته ځوان راڅخه زه به تا ځان سره کوم ځای کې ګرځم سبا شپې بېغیرته یې سبا ته خیال کړم پیسو دپاره څخه خپل دې خلص کړې ټول کور یې خلص کړ شوی بچت شوی بچت
حمدي صاحب ټول خلک هم تباه کړ پته لګي نه چې کوم سره به څه کېږي هېڅ به م نه کېږي چې څه کسان مې نوکران کړي دي او نور به مو شي MD صاحب نوکرۍ مو کا او د اسلام آباد عیاشیم زنده باد واجدیا نیازګلیان نوکریانې به م کېږي او عیاشیانې به م کېږي حمدي صاحب دا راته ووایه چې ستن ټکو پکې شته او که نه نیازګل بالکل ټیک بولي سبا به د ډلې پروګرام هم وشي او یو خاص دوست مې دی هغه به م راځي حمدي صاحب دې وي خو ستا په شان حمدي صاحب زنده باد څومره لوی ارمان و زما خو ما ته څه پته وه چې د یو بدبخت بوډي د لاسه به زما دا جنت وشي زما دا جنت به د یو بوډي د لاسه وشي اوس ته ووایه چې موږ د دې جنت لاړ شو نو من به کوم خلاص من به کوم خلاص دا به زموږ په قسمت کې زړی وای
ته ما ونیولې ځکه چې ما مینه کړې ده که مینه ژوند دی نو بیا ډز کوه مولا ما له پاسه تحقیق او خجاب خو زه به مینه هم دې جینۍ سره کوم هم دې جینۍ سره کوم زه به تا ژوندی نه پرېږدم ژوندی ډز کوه ډز څنګه چې فرهاد په تشي په پشکو زرګېدلی و زه به ماته قرباني ورکوم مجنون چې څنګه د لیلا دپاره مینه کړې وه زه به د هغې نه 2 ګوتې باندې مینه کوم ډز کوه ډز تا د فلمونو ډایلاګونه ما ډېر اورېدلي دي بابا په خیر راغلی لوش څنګه بابا تاسو کښېنئ زه تاسو ته چای راوړم نه بچي د چای وړلو نشته بس تا سره یو دوه خبرونه راغلې ته کښېنه نیازګل څه شو بچی نه ښکاري بابا هغه کوم 2-3 ورځې وشوې نه دی راغلی بچی د هغې خبرې له خو زه هم راغلم 2-3 ورځې وشوې چې واجد هم کور ته نه دی راغلی چې دا کار به آخر تللی چېرته بابا زما هم دا شک دی چې نیازګل زما روح په غلطو کارونو راړولی دي زه بچی داسې مه وایه الله به خیر کړي بچی که نیازګل کور ته راغلی که نه وایه بابا مې راغلی و هغه وایي چې ته لږ کور ته ورشې ډېره ښه ده لوش بابا چای خو څښئ که نه ماسټر ټول کې مې د دنیا ځای نه وسته او کجوخان کې مې ډېر غټ غټ ځای نه وسته مارکېټونه افغانیت چوک شاته نه دی دا خو ټول ځای مې ځان پر جوړې کړو او واجد دی واجد خو مې تشباڼې خو تشباڼې ناسونه د خلکو پیسې څه شوې نوکرۍ څه شوې تا خو زه په شرمونو شرمولم زه څوک یم پیسې ما ستا په مخامخ هم دې له ورکې اوس ته پوه شه اوس دا کار پوه شه په ما باندې دا مرسوس تورمنه ده پوه شوې که خور نه زنه نسته تا ته منل نه دي سمړه ستا په شان ما د ډېرو وینو څکلې یو پکې دم ځای السلام علیکم کاکا جی تا دا دومره غم او طوفانونه راغلل او تا د خپل واره خبر نه کو نه بچې نه دا به زموږ د تقدیر لیکو موږ به د تقدیر په لیک باندې صبر وکړو چې کاکا جی تاسو سره چې چا زیاتې کړې دی که نه زه به هغه ژوندی نه پرېږدم ژوندی نه بچې نه زما نور هېڅ نه دي پکار په هغه کور کې چې زما کوم سامان دی هراله راوړه او زما بچي والا راوړه زه په دې جوګړه کې ښه خوشحاله یم بچې ښه خوشحاله یم دا کور او دا هر څه نه دي دا به دې زه واپس علم واپس هله به زه تاله راځم هله نه بچې هغه هر څه موږ په خدای پرېښي دي بس بچې بس جانزیبی نن مړ کړی خو ته صرف پیسې راوړه پیسې السلام علیکم میډم وعلیکم السلام راځه راځه دا څوک دی میډم
جاذبه کو ما مړ کو دا دا وشم मैडम تا ما سره ولې به وکړو نه نه زه خو تاسې ډېر مینه کوم ما ستا لپاره خپل دوست ورکوم رشتہ ویلی چې په ډمو بسو کې بار کوي خپل دوست مې مړ کړ خپل دوست دولت میں ځان پسې کو او بنګلې مې ټول ځان پسې ولیکلې اوس په زه د دې کلي خانم خان ظالما چا لور چې سره ناسته ده تا هغه سره دوکه وکړه ما هېڅ څوک هم نه دي تباه کړي او بیا ته څوک یې چې ما نه تپوس کوې زه څوک یم دا خبره ته اوس وویم د خدای ظالمه اوس هم وخت دی چې سم شه پردي کورونه مه روانوه خپل مې نه وې که نه بالکل یم چې دا ستا نن وباسم ستا سم شه ګورې یا خدای پاکه ما معاف کړې زه په غلطه یم یا الله ما خپل وخیر ما خپله ښځه خفه کړه خدایه پاکه د دولت لپاره یا الله زه په غلطه یم یا الله ته ما معاف کړې خدایه پاکه معاف وکړې
تاسو روکړه را رسوي جادو زما کار دی هم دې صاحب تاسو چې د مونږ نه کمې روپۍ وشتې زموږ کسان هم نوکران نه کړ او کوم کسان چې نوکران کړي دي تا هغوی ته تنخواه نه ملاوېږي اخر دا ولې ایم ډي صاحب راټول خلک زموږ د کور مخې ته ناست دي او ټول خلک پیسې واپس غواړي ایم ډي صاحب څه جواب ورکړو خلکو له ما چې څه کسان نوکران کول همې نوکران کړي دي او په زمانې مې عیاشیانې کړي دي بیا زما خبره په خپلو غوږونو واوره افتي صاحب زه به په تا باندې په اخبار کې داسې بیان ورکړم داسې بیان به ورکړم چې د خاورو سره به خاورې شي او د هر څه به دې جوړه شي ته دې چې ته امتیازې ورکوې چې څه کولی شې وکړه څه شه زه درته وکړم شه دا به درته ډېره ګرانه شي امشي صاحب ایم ډي صاحب ډېر بد لګونکي د خلکو په جرم هلو زمونږ د حکومت سره مېلو والا دی او پولیس هم پسې ځای په ځای چاپي وهي ګرځي ته داسې چلو کړه چې د بنګلې آوټ سایډ ګیټ چې دی هغې ته ګاډۍ راورسوه پاسپورټونه اوکې کړه چې د دې ځای موږ تخت تخپي وباسو اوکې شیره ته خو زما کس وې زه د خپل وطن او د خپل قوم کس یم دا نه ایم ډي صاحب خپل ځان قانون ته پاوله کا ایم ډي صاحب مونږ ته شته ډالم شته تاسو درې ورته به زه 50 لک روپۍ درکړم خو پلیز ما پرېږدئ لاړې دس ونه کوئ پلیز مارکیشا پلیز مارکیشا ما ته د خپلو غلطۍ احساس شو زه په غلطه وم تاسو په سمه وئ او بیا به زه خپل سکر بابا له ورځم د هغه پښتو کې به لوغړم د هغې پورې به د هغه پښتو کې لوغړم ګلناز در کومې پورې چې زه هغه معاف کړی نه یم معاف کړی نه یم ګلناز ستا د وجې زما پلار تباه شو زما روح تباه برباد شو
مالک صاحب دا غالک نه دا ډمې لپاره خپل دوست ویشتو او که نه خوا خو ډېر خالق دی دی خو ډېر وختي نه دی قبر ته ناست دی ته راځه چې ورښودله خدای ما معاف کړي کوم ته چې ما ورور ویلي و د یو ډمې لپاره ما عمل کو خدای ماله مرګ راولې ماله مرګ راولې مرګ ضرور ما معاف کړه Dia kemana? دا سوشي دا ټول زما د غلطو سزا ده بابا واچې د بچي دا به زموږ په قسمت کې دا به زموږ د قسمت لیکلي الله چې په انسان باندې امتحان راولي په انسان لا پکار دي چې په هغې صبر او شکر بچي ته هغه روزي پاتې نه شوې نو زما په خپل الله یقین دی چې دا روزي به مې پاتې کېږي خو ګوره عبدالله ته زما یو نصیحتي امتحان چې ژوند همیشه تل پخو خبرو پخو لارو او پخو کارونو کې دي اوس چې څنګه موږ به ګزاره کړو ته ما سره یو وعده وکړه چې د نن نه پس به ته چا سره دوکه نه کوې چا سره غلط کاروبار نه کوې ځکه چې تا پلار ټول عمر اسکه غړی ژوند تېر کړی دی هسې دی چې په آخري وخت کې ستاسو د لاسه ستاسو د لاسه زه د چاته درد نوکر نه شم بچی هسې نه چې زه د چا د درد نوکر بابا माफ कर बाबा मैं डर करते शी बाबा मामा का बाबा मैं डर करते शी बाबा मामा का बाबा ये गलत काम न को واچې د بچي ما اورېدلي دي چې ښه مسلمان هغه دی چې په خپلو غلطو کارونو نادم شي چې نادم شي بچي الله ډېر لوی انسان هغه وخت چې درته احساس وشو چې ستا د غلطۍ شوي دي اوس ستا بچي آینده به ډېر خراب تعالی ما خیال راغلم کاکاجي زما په وجه ستاسو جیدات ستاسو ځمکه هر څه لاړ کاکاجي تاسو زما معاف کړئ کاکاجي د خدای ظالمه ستا د لاسه خو زه د عرش نه فرش ته رالم
او ته اوس هم دعا نه پرېږدي ظالمه ما او زما په چوک تا سره څه بد کړي زما دا زوی خو پاکه فرښته وه دوی خو په دې کارتو نه پوهېږي آخر ما تا سره بد څه کړو څه بد مې در سره کړي تا سره خو زما د زړه غوښې ناست دي په دغې ماله داسې ده زما دا زوی خو لکه د فرشتو په شان ماشوم دی خو په هېڅ هم نه پوهېږي ګوره کاکاجي زه تا نه په اوبو پرېوتم کاکاجي که تا زه معاف نه کړم که نه کاکاجي ما به خدای معاف نه کړي معاف به مې نه کړي کاکاجي معاف به مې نه کړي că eu fac faceți să mă rezolvă da am să mă rezolvă pe tine să sunt tu strasul de velătul de ozină să mă apă spinele mă de v-am de tamul închid să mă apă spinele mă de ușa de ușa Tată de spune Valentine s-a sușit. Nu mă atăm mafcă. Aha să mă zama pa că smafkiu. Au de tăpnirna s-o tehtă niși cu. De tăpnirna s-o tehtă niși cu lămăci. Dăci. Zama lor le ciungăla. Via vadă și